په کاتو کاتو مې سترګې په خاته شي په کاتو کاتو مې سترګې په خاته شي چې خبر دې د راتلو را باندې وشي ته خو نن له مانه لاړې مراور شوې ته خو نن له مانه لاړې مراور شوې دا زما یاري دې هم ګوندې په زړه شي د یارانو مازدیګر د فیسبوک د صفحې او همداشان د یوټیوب چینل قدرمنو مینوالو او لیدونکو دا د پیل شوه زموږ د شاعرانو ورونو لپاره ځانګړې شوې خپرونه چې پر مخړونکی زه احمد احمدي یم له زیاتو تشریحاتو تېرېږو ځکه تاسو له دغه پروګرام سره له ما ښه بلد یاستئ نن له ما سره په دې پروګرام کې یو بل ادبي شخصیت عثمان قرار صاحب راسره دی چې له هغه سره به د هغه پر شعر او شاعرۍ باندې خبرې اترې ولرو عثمان قرار صاحب تاسو ته په دې پروګرام کې د زړه له کومې ښه راغلاست وایو په خیر راغلی مننه کوم زه هم په خپل وار سره د یارانو مازدیګر ټولو مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او خوښ او خوشحاله یم چې زه ستاسو سره په دې پروګرام کې ګډون کوم مننه خوشحاله اوسې عثمان قرار صاحب دا چې له زیاتو خبرو تېرېږو راځو د خپرونې پیل به ستاسو د خولې په یو ښکلې غزل باندې وکړو مننه غزل دی وایي چې زړه مې په تا باندې عاشق دی وایه څه پرې وکړم د ستا د مینې مستحق دی وایه څه پرې وکړم څه زبردسته خلک خو وایي چې بدرنګ دی زه یې نه منمه خلک خو وایي چې بدرنګ دی زه یې نه منمه جانان زما مینې لایق دی وایه څه پرې وکړم زما په زړه مظلومې بیا د کفر تور پورې که زما په زړه مظلومې بیا د کفر تور پورې کړو جانانه غم دې منافق دی وایه څه پرې وکړم که مې رقیب د جانان مخې ته اوس بیا راغللو که مې رقیب د جانان مخې ته اوس بیا راغللو پرېکړه مې کړې د هاټیک دی وایه څه پرې وکړم زه خو هر چا باندې اعتبار کوم څه وکړم زه خو هر چا باندې اعتبار کوم څه وکړم زړه مې بې حده ډېر صادق دی وایه څه پرې وکړم د دې سړي په عقیده کې غلطیانې وینم د دې سړي په عقیده کې غلطیانې وینم دا مسلمان نه دی دا سیک دی وایه څه پرې وکړم چاته یې ویلي ول چې بیا یې زه دیدن ته ورځم چاته یې ویلي ول چې بیا یې زه دیدن ته ورځم قرار په ما باندې عاشق دی وایه څه پرې وکړم څه زبردسته قرار صاحب دغه بیت یو ځل بیا اورو چاته یې ویل چې زه یې بیا دیدن ته ورځم قرار په ما باندې عاشق دی وایه څه پرې وکړم قرار صاحب واقعا چې یو ډېر ښکلی غزل مو موږ ته وړاندې کړ اوس راځو د خپرونې په دې برخه کې به در څخه یو بل غزل هم واورو دا چې موږ له تاسو څخه بعضې پوښتنې هم لرو هغه به د خپرونې په مابین کې له تاسو څخه وپوښتو راځو د خپرونې په دې برخه کې درنه یو بل غزل اورو قرار صاحب مننه کوم زه هم له تاسو نه ډېره مننه کوم له ما سره یو بل غزل د هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځي وایي چې بیګا مې خوب لیدو په خوب کې هم لیوال د مینې بیګا مې خوب لیدو په خوب کې هم لیوال د مینې چېرته به را نشي بیا هغه کلیوال د مینې چې دا زړګی مې پسې هر وخت دردونه کوي زړګی مې پسې هر وخت دردونه کوي بیا به راپورته نشي هغه په دیوال د مینې زبردسته زه لیونی شوم هسې نه چې ځان وژنه وکړم زه لیونی شوم هسې نه چې ځان وژنه وکړم لږ خو مې وتړی ګرانې په رومال د مینې زبردسته دا بیت دوباره اورو زه لیونی شوم هسې نه چې ځان وژنه وکړم لږ خو مې وتړی ګرانې په رومال د مینې ته راته ووایه چې څنګه زندګي تېره کړم راته ووایه چې څنګه زندګي تېره کړم چې راته خور دې دی په هره لاره جال د مینې دغه غمجن زړګی مې بیا خوشحال کا دغه غمجن زړګی مې بیا خوشحال کا ته راته وښیه بیا هغه یو مثال د مینې په دې دنیا کې قراره نوره هر چا پرېښوم په دې دنیا کې قراره نوره هر چا پرېښوم په دومره خلکو کې مې ته یې مینهوال د مینې مننه قرار صاحب ډېر ښکلی غزل و نور قضاوت به یې اورېدونکو ته پرېږدو قرار صاحب که د خپرونې په دې برخه کې در څخه د یوې پوښتنې په ډول باندې وپوښتو یعنې تاسو څومره وخت کېږي چې شاعري کوئ مننه احمدي صاحب زما د شاعرۍ تقریبا 2-3 کاله کېږي چې زه شعرونه لیکم او دا غزلې چې تاسو ته مې وویلې دا مې هم لیکلي دي مننه قرار صاحب محترم که د خپرونې په دې برخه کې یعنې چې وړاندې مې هم له تاسو څخه یوه پوښتنه مطرح کړه که د یوې بلې پوښتنې په ډول له تاسو څخه زه وپوښتم یعنې هغه کوم علت کیدای شي چې تاسو په یعنې د شعر برخې ته راغلی هغه لامل که موږ ته ووایئ چې تاسو ولې دغه شعر او شاعرۍ ته مخه کړه
مننه. ما خپله د شعر او شاعرۍ سره ډېره مینه درلوده تر څو د نورو شاعرانو شعرونه واورم او د هغو شعرو څخه دا علت و چې زه خپله شاعرۍ ته وهڅېدم او شاعري مې پیل کړه. مننه قرار صاحب. راځو د خپرونې په دې برخه کې در څخه څو غزلونه په پرله پسې ډول اورو. مننه. یو بل غزل دی وایي چې توبې مې کړې دي توبې وباسم. توبې مې کړې دي توبې مې کړې دي توبې وباسم، نوره د عشق دروازې وباسم. زما زړګی کړو بې ځایه زخمي. زما زړګی کړو بې ځایه زخمي، نوره د مینې اندېښنې وباسم. او زه چې جانان ته ټلیفون کوم نه تېرېږي. زه چې جانان ته ټلیفون کوم نه تېرېږي، ورپسې ګرځم امتحان ټولې دستګې وباسم. څه زبردست دی، دا باید دوباره اورو. زه چې جانان ته ټلیفون کوم نه تېرېږي، ورپسې ګرځم امتحان ټولې دستګې وباسم. زما زړګی غمونو ډېر ځپلی، ډاکټر ته ورشم ترېنه ډبل اکسرې وباسم. که جدایي مو منځ ته بیا راغلله که جدایي مو منځ ته بیا راغلله، څو تصویرونه ترې د شپې وباسم. ویل یې چې ګوره راته وژنمه دې ویل یې چې ګوره راته وژنمه دې، په نه کتو به درله دواړه سترګې مړې وباسم. او دومره ورونه دي د زړه په سر مې دومره ورونه دي د زړه په سر مې، د شپې چې سمله مله تا وایي جامې وباسم. ویل یې قراره نن دې بیا ګورمه قراره نن دې بیا ګورمه، ته چې نه شوې نو له سترګو دې. مننه قرار صاحب. د خپرونې په دې برخه کې در څخه یو بل غزل هم اورو. ژوندی اوسې. غزل دی وایي چې زه مین شوی یم په تا لیونی، تا یادومه همیشه لیونی. زه مین شوی یم په تا لیونی، تا یادومه همیشه لیونی. د ژوندانه په سختو لارو کې شم د ژوندانه په سختو لارو کې شم، زه چې جدا شم له تا لیونی. تا پسې هر وخت ژړا کومه، الله دې راوله زما لیونی. ستا د لیدلو ارماني یم زه ستا د لیدلو ارماني یم زه، نشي بې تا مې ګزاره لیونی. ماته چې هر څوک ستا خبرې کوي، سر مې شي ښکته په ژړا لیونی. ستا شرابي شونډې چې خوله کې راکړې بېادبي دې معافي. ستا شرابي شونډې چې خوله کې راکړې، په لار زنګېږم شم نشه لیونی. ما یې غزلې په ښایست لیکلې، خوب کې به راشي راته بیا لیونی. عثمان قرار دې انتظار کومه، ته په قرار راځه لیونی. زبردست قرار صاحب. قرار صاحب واقعا چې ډېر ښکلی غزل مو موږ ته راوړاندې کړ. راځو د خپرونې په دې برخه کې در څخه یو بل غزل هم اورو. مننه. وایي چې ناشې وې تماشې وې انکارونه پکې نه ول. ناشې وې تماشې وې انکارونه پکې نه ول. دا څه ښکلی ژوندون و چې غمونه پکې نه ول. زما د زړه له هره جیبه دا خبره وته چې مینه مو کوله خو دردونه پکې نه ول. او چې ما به ترېنه وغوښتل د سرو شونډو سرونه، ډایرکټ به وه خبره انکارونه پکې نه ول. بس مینه ژوند و خلکو ښه پکې خوشحال و. مینه ژوند و خلکو ښه پکې خوشحال و. دا وشي دي دا دومره نفرتونه پکې نه ول. زما وطن آباد و داسې نه و چې دا اوس دی. ټول خلک په اتفاق ول، دا مرګونه پکې نه ول. قرار وم قراري رانه واخیسته ملګرو، به ژوند وسوځېدمه خو ورونه پکې نه ول. مننه قرار صاحب. واقعا چې یو ډېر ښکلی او خوږ غزل و. راځو د خپرونې په وروستۍ برخه کې در څخه د خوښې غزل اورو، یعنې هغه غزل چې تاسو یې له ځان سره بار بار تکراروئ در څخه اورو. ولې نه. یو بل غزل دی وایي چې یو څوک په ما پسې بیمار دی، تا ته څه پته ده زما د مینې طلبګار دی. کوژده مې کړې ده تر اوسه دا سلام را لیږي. کوژده
کړي د تر اوسه دا سلام را لیږي په ما مین بسیار بسیار دی تا ته څه پته ده ظلم دی ټوټې ټوټې کړي ور به یې کړمه ظلم دی ټوټې ټوټې کړي ور به یې کړمه زما په دې سړي اعتبار دی تا ته څه پته ده ویل یې د ده کیسو پسې ته ولې آویزان د شولې ویل یې د ده کیسو پسې ته ولې آویزان د شولې ما ویل فیره دا مې یار دی تا ته څه پته ده دا چې په لاره داسې ښکلي قدمونه اخلي شکیب ته دې ډلی وي دا چې په لاره داسې ښکلي قدمونه اخلي شکیبه دا زما دلدار دی تا ته څه پته ده غلا رانه وکړي کومه نښه راته هم نه پرېږدي غلا رانه وکړي کومه نښه راته هم نه پرېږدي غل مې د زړه چلاک هوښیار دی تا ته څه پته ده د بېلتانه لمبې زما په زړګي بیا پورې شوې د بېلتانه لمبې زما په زړګي بیا پورې شوې چې جدا کړی قرار دی قرار صاحب خوب غزل و قرار صاحب له تاسو څخه ډېر زیات مننه کوو چې راغلی او زموږ دعوت مو ومانه احمدي صاحب له تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې ما ته هم په دې خپرونه کې وخت راکړه د یارانو مازدیګر د فیسبوک د صفحې همداشان د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا اوس موږ یو وړوکی شانتې بنډار له عثمان قرار صاحب سره تر یوې بلې داسې خپرونې پورې چې موږ به رځو او ستاسو لپاره به یو بل شاعر راولو ما احمد احمدي او زما د کیمرې تر شا ملګري شبیر الله شکیب ته اجازه ورکړئ هر چیرې چې یاست ښه وختونه د ځان ډېر